اعمالو کې څه د اخلاص ډیر ضروري دی. حضرت داود علیه السلام د الله تعالی پیغمبر تیر شوی دی او حضرت داود علیه السلام الله نه سوال وکړو. دی حدیث ته وکشه د دواړو جهانو سردار فرمان دی، حدیثو کې دا واقعه موجود ده. حضرت داود علیه السلام الله ته سوال وکړو، یا الله قیامت په ورځ چې به د خلکو د عملونه تللی کېږي، عملونه به ګوره شمارلی کېږي نه چې تا یو نیکي کړی ده، دوه دي کړي دي او درې دي کړي، بلکې عمل به څه دی دا به تللی کېږي، تله به لګېدلي د حشر په میدان کې د هر یو سړي اعمال به راخلي، په هغې کې به کېښودلي کېږي چې څومره پکې اخلاص وي هغومره به زیات وزنداري. که اخلاص پکې ني، که تا 100 حجم کړي، که تا 100 عمرې م کړي، که تا د 100 غریبانانو سره م امداد کړي، په لکو روپۍ دې خرڅ کړي، اخلاص پکې نشته، فضول دې کړي دي. اخلاص څه مطلب؟ الله رضا. څه مطلب اخلاص؟ الله رضا. حضرت داود علیه السلام الله ته سوال وکړو، خدایه چې د خلکو د عملونه به ته د قیامت په ورځ تلې، یا الله د دې خلکو د عملونه چې به ته تلې دا تله خو راته وښایه دا څومره ده. موږ په دنیا کې دا تلې وینو که نه، دا تلې موږ وینو که نه. حضرت داود علیه السلام الله ته سوال وکړو، خدایه په دې دنیا کې ما ته د عملونو دا تله وښایه چې دا به څومره وي. الله ورته چې کله هغه د عملونو تله وښودله، حدیثو کې داسې الفاظ دي، ویل دا هغې تلې دا یو چابړې، یو طرف د تلې چې دی دا یو چابړې دا دومره غټو چې د مشرق نه واله تر مغربه پورې دا ټوله خلی ډکه کړله. دا د چا فرمان دی؟ رسول الله مبارک فرمان دی. حضرت داود علیه السلام بېهوشه په ځمکه پرېوتو. حضرت داود علیه السلام څوک د الله پیغمبر و، الله ورته سرې دا مرغې دا چرین پرین تابع کړو، الله ورله زبور کتاب ورکړی، د خپلې زمانې پیغمبر و، هغه بېهوشه پرېوتو په ځمکه باندې. چې کله هوش کې راغی امتیان ورسره ناستو، تاسو ولې بېهوشه شوې، تاسو ولې پرېوتی، څه مسله وه؟ هغه ته ما ته الله تعالی هغه تلې د میزان هغه یو چابړې ښودلو. ویه څومره و؟ ویې چې ما ولیدو، ما برداشت ونه کړی شو. حضرت داود علیه السلام الله ته سوال کوي، یا الله دا دومره غټ چابړې د تلې دا به ډکېږي څنګه؟ دا به څنګه ډکېږي؟ دا خو ډېر ګران دی، دا خو دومره لوی درون، دا دومره غټ دا چابړې دا به ډکېږي څنګه؟ الله ورته وی ګوره د دواړو جهانو سردار فرمان دی، وی چې کله یو مسلمان بنده، یو نیکعمله بنده په اخلاص سره خالص د الله د رضا دپاره یوه کجوره الله په نوم باندې ورکي، الله وی زما په نوم باندې یوه کجوره ورکي په اخلاص سره، او د ده پکې ریا مقصد نه وي، خلکو ته یې ښودنه مقصد نه وي، الله وی زه به دله دا تلې دا چابړې په دې یو کجوره باندې ډکوم. خبره پوه شوې؟ خو څه شی شرط دی؟ لکه څه شی؟ لکه اخلاص. اخلاص څه ته ویلې کېږي؟ د الله رضا. څه ته ویلې کېږي؟ د الله رضا. او که موږ د بنده دپاره عمل وکړو، بنده دپاره، نو بنده موږ له سره راکولی شي. بنده به څه وایي؟ مړه وي ډېر ښه سړی دی، او ډېر ښه سړی دی، او ډېر د غریبانانو سره دا کوي او دا کوي دا کوي. تا ته په دنیا کې ښه سړی وویلی شو، خو آخرت کې څه حصه شته؟ لکه نه، نشته. نورو اعمالو کې اخلاص ډېر ضروري دی، ډېر زیات ضروري دی.